ګرانو کتونکو ستړي مه شئ، دا د سویلي پښتونخوا شراني سیمه ده. دلته د 2023 کال پر 20 نیټه د سږ کال لومړۍ واوره پیل شوه. خدای دې وکړي چې دغه واوره دې وطن ته نیکمرغي، سوکالي او خوشحالي راوړي، ځکه چې پښتون وطن تل د بدمرغیو قرباني شوی دی، که بیا هغه د فطرت له لاسه وي او که بیا د انسانانو د کړنو پایلې وي. دلته خوشحالي کمه او بدمرغي ډیره وي. نو موږ په دې هیله باندې چې خدای پاک دغه واوره د خوشحالۍ سبب وګرځوي او دلته انساني او مالي تلفات نه وي. په دې هیله باندې دعاګوی او لاس په دعا چې دغه واوره زموږ وطن ته خولیتوب، خوشحالي او نیکمرغي راوړي. خدای پاک ته د پښتون وطن نور له جنګ، له بدمرغیو، له وچکالیو څخه وژغوري. راځئ چې دا د واورې خوندوره ویډیو په ګډه باندې وګورو. تر پایه راسره مل شئ.